سلامونه دوستانو، موږ نن زده کوو سايلنس آف الفابیټس، د الفا خاموشه توري. دوستانو دا زموږ نن اوله درس دی. انشاءالله په دې درس کې به موږ ټول هغه توري زده کوو چې هغه د کلمو په مابینځ کې خاموشه پاتې وي، یعنې خاموشه وي، غږ نه ورکوي. نو زموږ د نن اوله درس دی دوستانو سی یعنې remain silent before K. د سی توری له کې څخه مخکې خاموشه پاتې کېږي، لکه سیک ناروغه. یعنې د دې سیک مطلب دوستانو په انګلیسي کې په پښتو کې دا ده ناروغه. سیک یعنې ناروغه. دلته دوستانو له سی څخه یعنې له کې څخه مخکې سی ده، د سی توری خاموشه ده، هیڅ اواز یا غږ نه ورکوي. سیک یعنې ناروغه. لیک یعنی نشتوالی، د یوه شي نشتوالی. دوستانو دلته لکه تاسو ته په دې تصویر کې یو څه معلومیږي. لیک آف سپورټ یعنی نشتوالی د کومک، نشتوالی د پیسو، نشتوالی د هر څه. لیک دلته د موږ مقصد دا ده دوستانو چې موږ د کلمو په مابین کې د سی توری وپېژنو چې هغه له کې څخه مخکې اواز یا غږ نه ورکوي، خاموشه پاتې کېږي. لیک مطلب نشتوالی. سیکل یعنی لور. هغه څه دوستانو که موږ یو څه وکرو بیا یې ورباندې ریبو، هغه ته به انګلیسي کې سیکل وایي او موږ ورته لور وایو. خو زموږ مطلب دلته دوستانو بل څه دی. موږ د سی توری یعنی د کلمو مابین کې خاموشه پاتې کېدل معلوموو. دلته دوستانو موږ ته معلومیږي سیکل له سی نه مخکې، له کې نه مخکې سی ده، د سی توری خاموشه ده. سیکل. لک یعنی بخت یا قسمت. لک بخت یا قسمت. لکه دوستانو موږ چې چاته وایو ګوډ لک یعنی ښه قسمت ولري. دلته دوستانو له کې څخه مخکې سی ده، سی خاموشه ده. پیکل یعنی اچار. پیکل یعنی اچار. نو دلته هم دوستانو د سی توری خاموشه ده، هیڅ اواز نه ورکوي. پیکل. دوستانو دا و زموږ د نن ورځې درس. الله دې وکړي ستاسو به د خوښ وړ ګرځېدلی وي. که چېرې تاسو داسې زموږ چینل کې نوي یاست، چینل سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.